قاچاقبره. سلام او احترامات مې ومنئ. د قاچاقبرې دویمې برخې ته ښه راغلاست درته وایم. خو په لومړي کې کانال در سره سبسکرایب کړئ، ویډیو در سره لایک او دا داستان نورو ملګرو ته شیاري کړئ. په لومړي برخه کې مو تر هغه ځایه پورې واورېدل چې قاچاقبره په اوښ راغله او اقرار یې وکړ چې د دې ګناه وه او ځان یې خپله موټر ته وراچولی. خبرې سمې نشم کولی، نفس مې قید کیږي. زما سره یوه توره بکسه وه، د ټکر په وخت کې مې په لاس کې وه. اوس به زما له بدقسمتۍ خدای زده چیرې وي. د ژوند ټوله کیسه مې ټکی په ټکی پکې انځور کړې وه. د خپلو بدبختیو تور تاریخ مې پکې لیکلی و. غوښتل مې زما د ژوند بدبخته کیسه هر څوک وګوري، ټوله نړۍ ترې خبره شي، پند ترې واخلي او بیا زما په څیر بدبخته نشي. خو لکه چې د نورو هیلو په څیر مې دغه هیلې هم سر وخوړ او بکسه بېدرکه شوه. د هغې ژړغونې معصومه څهره او له غمونو ډکې مړاوې سترګې مې نه شوې لیدلی. ښکته مې کتل، کتو یې د سړي زړه پرې کاوه. د هغې خبرې جاذبي او هم خفه کوونکې وې. د هغې د معصومې څهرې او د سر قوي ضربې مخامخ کتلو سره مې ښه احساس نه کاوه. له ځمکې سره مې سترګې ګنډلې وې. ځان مې خجالت ګاڼه. فکر مې وکړ داسې مظلوم کس دی وهلی چې که خدای او حکومت دې وبخي، ځان به په خپله څنګه وبخي؟ د وجدان عذاب به دې څنګه کړي؟ که تیز نه تللی، شاید دا مېرمن با وجود د دې چې ځان یې موټر ته راچاوه ژغورلی دی وای. په ځوړند سر مې ورته کړه، زه بخښنه غواړم. د څه شي بخښنه؟ بخښنه خو باید زه وغواړم چې ته مې په خپل بدبخته ژوند کې راګیر کړې. خو اندېښنه مه کوه چې پولیس راشي، زه به ستا د بېګناهۍ ورته ووایم. ورته مې کړه هېڅوک نه پوهېږي چې تاسې د ځان وژنې هڅه کړې او زما موټر ته مو ځان راچولی ده. خلک ما د یوه ګناهکار او بې احتیاطه کس په نوم پیژني چې تاسې مې په موټر وهلی یاست. ځواب مې ترلاسه نه کړ. سر مې راپورته کړ. غوښتل مې ورته ووایم چې کیدای شي ستاسې په دې پیښه کې زه بندي شم، خو چې خوله مې خبرې ته راټولوله، د هغې په مخ مې نظر ولګېد. سترګې یې پټې وې. بېرته د بېهوښۍ څپې ته تللې وه. په ژوره ساه اخیستو باندې پیل وکړ. ډاکټر ته مې غږ کړ، هلی ژر شئ، د ناروغ وضعیت بېرته خراب شو. زموږ له غږ سره ډاکټر او نرسې په یو بل پسې زموږ په لور ګړندي ګامونه پورته کړل. د ناروغ خولې ته مې وکتل. د شونډو دواړو خواو کې سپینو زګونو ځای نیولی و. د سترګو تور یې شاته تللي و، یوازې سپین یې معلومېدل. تنه یې یوه او بل لوري ته لکه کپچمار په بستر کې تاوېده. د سترګو سپین یې معلومېدل، تور یې شا لوري ته کاږه شوي و. ډاکټر نرسې ته وکتل. ناروغ ته یې د اکسیجن په زیاتولو ماموره کړه. ورته یې کړه یوه د آرام ستنه هم سیروم ته ور اضافه کړه. هغه لاس په کار شوه. د اکسیجن په ماسک کې د ناروغ پوزه وپوښله او ژر ژر یې په پنس د ښیښه‌یي ستنې سر مات کړ. ما د دوی ننداره کوله چې دوه پولیسه، دوه نور په ملکي جامو کې حکومتي کسان مې مخ ته ودرېدل. راته یې کړه دلاور ته؟ هو. دا مېرمن تا په موټر وهلی؟ هو. ته حوزې ته بلل شوی. د څه لپاره؟ د څه لپاره مه وایه، د پوښتنو حق موږ لرو نه تاسې. آخر ولې؟ د موټرواني لیسنس لري؟ نه. ښه، جرم پسې بل جرم. ګورئ مېرمن، ما په موټر وهلی، خو دې کې زما هېڅ ګناه نه وه. هو، تاسې سپینه ملایکه یاست، هېڅ مو هم نه دي کړي. ګناه زموږ ده چې هسې د تا وخت ضایع کوو او حوزې ته مو بیایو. ګورئ، هغې خپله زما د موټر مخې ته ځان راوغورځاوه. ښه، آفرین والله، د پلمو چل باید له تا زده شي. یعنې چې هغه لیونۍ وه او یا یې هم کومه نشه کړې وه، په ځان نه پوهېده، یا هم د ځان په قیمت یې غوښتل تا په کومه لانجه کې واچوي. همداسې ده. هغه هم یو تور سرې. کاشکې تاسې لږ مخکې راغلی وای. هغه په هوښ وه. زما خبرې به تاسې د هغې له خولې اورېدلې وي. ته هم پوهېږې چې هغه خبرې نه شي کولی که نه؟ یوه له لاسه ونیولم، له واټه یې بهر وباسلم. راته یې کړه موټر دې چېرته ولاړ دی؟
ګوته مې اوږده کړه، ځای مې ور وښود. له موټر سره یو ځای یې حوزې ته بوتلم. ښه یخ و، د مني آخري شپې ورځې. د شپې یوه کلکه شوې ډوډۍ له یوه قاب سره راته کېښوده. قاب ته مې وکتل، ډنډ اوبه او د څو په شمار پخو لوبیاو ډډې ترې راوتلې وې. ډوډۍ مې ونه خوړه، ځکه چې د یوه نامعلوم سرنوشت فکر مې لوږه ختمه کړې وه. په یوه خیرن توشک او شکېدلي بالښت مې سر کېښود. خوب نه راته. ټوله شپه مې د یوه تیاره راتلونکي نه د ځان ژغورلو په فکرونو کې په ویښه تېره کړه. سهار مهال مې سترګه سره ورغلې وه. بالاخره راویښ شوم. د لمانځه وروسته مې د سهار د چایو پیاله خولې ته نیولې وه چې سرتیري مې مخ ته ودرېده. راته یې کړه: ستاسې موټر نن ترافیکو ریاست ته لېږدول کېږي او ته به د دوسیې بشپړېدو تر پایه محبس ته درومې. د موټر د وړلو یې چې وویل، د سرتیري نورې خبرې مې ونه اورېدې. ژر راپورته شوم. ما ویل چې د مېرمنې بکسه یې ونیسي. موټر ته په بیړه ورغلم. توره بکسه مې ترې راواخیسته. تخر کې مې ونیوله. دوی لاس په کار شول. موټر یې وباسه. زه یې بل موټر ته وخېژولم او هغه ساعت هم راورسېده چې په محبس کې مې ځان ولید. په محبس کې مې احساس کړه چې له دې ځایه وتل به مې وخت واخلي او خلاصېدل به مې ځکه اسانه نه وي چې په موټر د انسان وهلو په پیښه کې راغلی وم. بله کم بختي دا وه چې نه مې د پیښې شاهد درلود او نه کوم معقول دلیل چې ځان پرې خلاص کړی. خو د ځان له خلاصېدو مې هم تورې بکسې ته ډېره بیړه وه، تر څو د مېرمنې په ژوند ځان خبر کړم او هغه راز پیدا کړم چې دغه ځوانه مېرمن یې ځان وژنې ته چمتو کړې وه. ورغلم، بکسه مې راواخیسته، خلاصه مې کړه. په یوه ډېر ښکلي خط باندې لیکل شوي پنډ سپینې پاڼې مې پکې ولیدې. ښیښهیي پلاستیک ترې تاو و. له 100 پاڼو زیاتې وې. دواړه مخونه یې ډک وو. پوه شوم چې مېرمن یې د لیکلو په وخت کې د کاغذ د کمبود سره هم مخ وه. پاڼو ته مې لاس ور دننه کړ. چې راپورته مې کړې، څو انځورونه ښکته ترې ولوېدل. پاڼې مې کېښودې. یو انځور مې ګوته کې ونیو. سترګو ته مې مخامخ کړ. یوه 9 کلنه نجلۍ باندې مې نظر ولګېده. د مکتب کتابونه یې شاته اچولي. د ګرد سپوږمیز ډک مخ څخه برخمنه برېښېده. سترګې یې غټې وې. ګڼ باڼه ترې راتاو وو. بل انځور مې هم د همدې نجلۍ پکې ولید. د صنف په لومړي کتار کې له پاکو سوتره جامو سره ناسته وه. سترګو یې څه شکمن کړم چې کېدای شي د دې مېرمنې د کوچنیوالي انځورونه وي، ځکه یو څه ورته والی یې قاچاقبرې ته درلود. د انځورونو لیدو مې نوره هم تلوسه زیاته کړه او د مېرمنې د ژوند په راز د پوهېدو حس یې را قوي کړ، تر څو وګورم په سپینو پاڼو کې څه دي. خو مخکې له دې چې پاڼو ته لاس کړم، سرتیري مې مخ ته ودرېده. راته یې کړه: یوه لیدنه لري. د چا سره؟ د کورنۍ غړي دې راغلي دي. ورخطا شوم. ځان سره مې وویل: اوس به دوی څومره سوې سپورې درته ووایي، څومره به دې ملامت کړي چې بې احتیاطي کوې دا او هغه. پاڼې مې بیرته په بکسه کې کېښودې. راپورته شوم. لږ وروسته مې د مور، مېرمنې او مشر ورور مخې ته کېناستم. خو زما د تمې خلاف خاموشي وه. د مور سترګو ته مې وکتل، لمدې وې. مېرمنې مې هم په سترګو کې څوک واهه. د مشر ورور څهره مې بیخي مړاوې او غمجنه ښکارېده. چا څه ونه ویل، ټول خفه وو. خاموشي ما ماته کړه. دوی ته په تسلا لګیا شوم. ورته مې کړه: هر څه به سم شي، ما کومه ګناه نه ده کړې. هغې تورسرې خپله زما د موټر مخې ته ځان راوغورځاوه. روغتون کې په هوش راغله. خپله یې هم دا اقرار وکړ چې له ژوند نه تنګه شوې وم او خفه یم چې ته مې په جنجال کې راګیر کړی. د دې خبرې له اورېدو سره مې مور په ګریوان کې لاسونه واچول. په ښېراوو یې پیل وکړ: خدای دې دا ښځه روغه نه کړي. زموږ یې څه غوښتل چې ځان یې غاړې ته راواچاو. که له ځانه تنګه وه، خو رسۍ کې به یې ځان ښه ځړولی و. د دې رنډې له لاسه خو ما بېګا ټکی خوب هم نه ده کړی. زوی به مې خدا څه خبر څومره بند تېروي. مورې، ښېرا ورته مه کوه، شاید واړه ماشومان ولري، او که مېرمن ښه نه شي، کېدای شي دلته مې ډېرې شپې شي. دعا کوه چې هغه روغه شي او زما په بېګناهۍ اقرار وکړي، که نه دلته به مې په بند کې تور ویښته سپین شي.
د مېرمنې مخ ته مې وکتل، ځان یې یوې ګوښې ته کړ. ژر ژر یې شونډې خوځولې، لاسونه یې لپه کړي وه. غلي مې ترې واورېدل چې ویې ویل: خدایه جوړه یې کړې، خدایه موږ له دې ستونزو خلاص کړي. دوی مې تسلا کړل، د ژر خوشي کېدو هیله مې ورکړه او بیا مې رخصت کړ، ځکه د مېرمنې لیکونو ته مې تلوسه وه. لاړم، د خپلې کوټې په توشک کېناستم. د توشک د خیرو سوړ بوی مې در سوګمو شو. طاقت مې ونه شو، د کوټې 2 متري ورسۍ ته لمر رالوېدلی و. څادر مې په یوه زوړ فرش ځان ته وځړاوه. پرې کېناستم. له بکسې مې یو بنډل سپین کاغذونه راواخیستل. په لومړۍ پاڼه مې د لوستلو پیل وکړ. قاچاقبرې لیکلي وه: